بالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله قال حدثني عبد بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي أن ابن عمر قال أول يوم شهدته يوم الخندق وبه قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن عمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال وأخبرني ابن طاووس عن إكرمة بن خالد عن ابن عمر قال دخلت على حفصة طالبانو عبد الله بن عمر وي سوي طالبانو عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال ديوي دخلت على حفصة ذا حفصي رضي الله عنها تورغلم ونوساتها تنتف ديغي كوتسي تيوي وبي تتولي حفصة رضي الله عنها خود رسول الله بيبي ولا او دا عبد الله بن عمر خور وزکه دا عمر سیبلور ولا ویزه ورس کور ته ورننه وتم سری منځلې او د کوڅې نه څوک څڅېدلې او بڅڅېدلې طالبانو د کوڅې نه او بڅڅېدلې اوس طالبانو مسأله دلته دوه خبرې دي کتابونو کې یو خبره طالبانو دا ده یو کتاب طالبانو مانه دراوړم که تاسو ځان سره غلۍ کړی ده فیض الباری نه و طالبانو نو طالبانو مسأله اصل کې داسې ده چې دې حدیث نه داسې معلومیږي چې د رسول الله سلام د بیبیانو کوڅۍ ولې څوک وي کوڅۍ خو پیژنې طالبانو ښځې چې ویښتان داسې تاو غوندې کي که نه چوټۍ څوک ورته وي څوک کوڅۍ ورته وایي نو دا طالبانو یوه مسأله شوله دې سره طالبانو بل حدیث معارض راغلی ده په مسلم شریف کې د طالبانو حدیث به درته ووایم خیر ده دا یو علمي مسئله ده دلته هسې به یې وکړو چې خلک یې ډېره پوښتنه کوي ښځو ته ویښتان قیچي کول څنګه د اسلام کې روا دي که ناروا دي له دې حدیث نه معلومیږي طالبانو چې ښځو دپاره ویښتان څنګه دي د رسول الله سلام د بیبیانو ویښتان کوڅۍ ولې ځکه حفصې رضی الله عنها ته چې زه ورغللمه پس له مرګه د رسول الله سلام نه نو د دې د کوڅیو نه څوک څڅېدلې اوبه څڅېدلې غسل یې کړي مسلم شریف حدیث ته طالبانو امام مسلم باب کړي باب قدر المستحب من الماء في غسل الجنابه وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد یہ حدیث راوړي وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن د رسول الله سلام ښځې چې وي بیبیانې هغوی به خپل ویښتان څنګه کول ویښتان به یې اخیستل لنډول به حتی تکونه کالوفره داسې شکل باندې به کېدل لکه د وفرې وفره هغه ویښتانو ته ویل کېږي طالبانو چې د غوږونو سره څڼې پرې کې داسې به د رسول الله د بیبیانو ویښتانو د مسلم حدیث ته طالبان پوه شولئ په خبر باندې د دې حدیث نه معلومیږي چې د رسول الله د بیبیانو څوک وو کوڅۍ وې همدې حدیث نه څه معلومیږي چې د رسول الله سلام د ښځو مسلم حدیث ته طالبانو لمبر د حدیث هم بیا 726 نمبر حدیث ته طالبانو 726 نمبر نبی علیہ السلام بیبیانې چې وې وکان ازواج النبي صلی الله علیه وسلم یأخذن من رؤوسهن حتی تکونه کالوفره ویښتان به یې داسې وې لکه څڼې غوندې هغه څڼې چې تر دې غوږونو پورې وي تر دې پورې به یې کمول دا څه عجیبه نادره ده دا یوه مسله شوله طالبانو د دې حدیث سره طالبانو بل حدیث معارض ده دا حدیث طالبانو دا حدیث بیا ډېر مولیانو ته نه ده معلوم نو دا حدیث چې څوک وویني د جواز فتوا کوي خو دا حدیث طالبانو بیا مولیانو ته نه ده معلوم والد رحمه الله دا حدیث ما ته راښودلی و طالبانو خوندور حدیث ده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمة للحرة والعطس للأمة جمعه طالبانو ښځو دپاره داسې ویښتان په اسلام کې ناروا دي چې هغه ویښتان لنډ کړل سوي دلته جمعه هغه څڼو ته وایي چې په اوږو باندې پرتې وي د نر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمه د ښځو دپاره طالبانو له جمعه ویښتانو نه ښځو دپاره منع ده یعنې ښځو ته دا جایز نه ده چې ویښتان دلته پرېږدي هغه حدیث سره دا حدیث معارض راغی خو طالبانو یو ټکي تم فکر وي دا د سیوطي جامع صغیر ده که جامع صغیر کې سیوطي د حدیث ته رمز د ضعف کې ښودلی وي دا حدیث ضعیف ده خو طالبانو دلته سیوطي صاحب غلط سوی ده
عبدالرؤوف مناوي دا فیض القدیر د طالبانو شپږ جلدونو کې په جامع صغیر د سیوطي شرح ده. دلته وایي طالبانو قال الهيثمي رواه الطبراني في الكبير والصغير ورجال الصغير ثقات وعجب من المصنف لسيوطينا كيف اغفل الطريق الصحيح واثر المرجوحه. یعنی دا حدیث په دوه سندونو راغلی، یو په طبرانی معجم الکبیر کې راوړی، یو په معجم الصغیر کې راوړی ده. سیوطي چې راوړی د معجم الکبیر روایت راوړی هغه رښتیا هم ضعیف ده، د معجم الصغیر روایت هغه صحیح سند د طالبانو، ځکه مناوي په ده باندې رد کوي، په هغه باندې څورته وي سیوطي باندې وایي ولې د هغه بل نه ده راوړی چې دا دې راوړی. او خپله طالبانو ما نور کتابونه ځکه راوړل کېدل نه مې تاسې وایي څه مناظره ده که څه چل ده، نو هسې تحقیق مې درته کو چې په د علمي مسئله باندې تاسې پوه شئ. نو بیا علامه نور الدین الهیثمی شافعی مجمع الزوائد کې طالبانو دا حدیث راوړی وی رجال ثقات دي. څوک دي؟ دې حدیث نه څه معلومیږي طالبانو؟ نهى عن الجمة للحرة، نمبر د حدیث طالبانو 9382. پوه شولئ؟ 9382 نمبر حدیث ته د جامع صغیر د امام سیوطي سے ټولې خبرې اوس طالبانو کوو. نو دوه حدیث راغلل، دې حدیث نه منع معلومیږي، د مسلم د حدیث نه څوک معلومیږي؟ یو وارې به طالبانو دا خبره وکړو چې کوم علما د جواز قایلین دي. امام نووي څه د مسلم کې دا حدیث مسلم شریف کې بیا پیدا کوي په همدغه باب باندې نن چې لاړلی. امام نووي په منهاج کې لیکلي وي له دې حدیثه معلومیږي چې ښځو ته ویښتان لنډول ډېر جواز لري. جواز لري وي مشکل نه لري، دا حدیث د مسلم نه ورته استدلال کړی. زموږ په حنفي علماو کې طالبانو او یا هغه علما چې د جواز قایلین دي، دکتور زهیلی فقه اسلامی و ادلته کې د جواز قایل د طالبانو هم دلته په دې مسئله کې واما قص المرأة شعرها فيجوز ما دون الاذن. د غوږ نه راکته طالبانو بالکل د ښځې لپاره ویښتان لنډول جواز لري. کای لا تشبه بالرجال، خو چې تشبیه له چا سره رانیسي، د سړیو سره رانه، یعنی له غوږ نه دې کته را لنډ پاس دې نه لنډي، لکه بیا نر سره وژه که دومره یې لنډ کي طالبانو له غوږونو نه پورته، بیا خو د ښځې سره د نرو د ښځې مشابه، که له غوږ نه کته د جیګې کې لنډ کړل دی وي پروا نه کوي طالبانو. دکتور زهیلي فقه اسلامي 4 جلد طالبانو 2681 صفحه. واما قص المرأة شعرها فيجوز ما دون الاذن. دا طالبانو د دکتور زهیلي دا لاله تلان چادر وار کوړ تک دی یو به درکوم زر کوم من بنه خوري. او هي دا خو پهلوان سست غونډي بلای. دا طالبانو فقه الحنفي في الصوب الجديد ابل کتاب د موږ د احناف د مذهب او 5 جلد طالبان هم دی ويقال مثل هذا ايضا في قص المرأة شعر رأسها فيجوز ان تقص من شعر رأسها بشرط ان يبقى منه بعد القص مقدار الوفرة وهو ان يبلغ شعر الرأس لا شحمة اذنيه. دی بیا دلته پورې دومره مه کموه که نه لکه نر غوندې چې ښکاره سي، بیخي نر غوندې چې ښکاره سي داسې مه کموه، دومره پرېږده چې تر وفرې راورسېږي. یا د مسلم حدیث نه استدلال کوي چې د رسول الله ښځو وفرې پورې، لکه اکثره نرانو ویښتان خو داسې لکه هغه طالب څه اوس ناسته ته لږ ودرېږه طالب جانه، لږ ودرېږه چې طالبان دې ویني. اوس دا طالبانو وي اوس ښځې ته دومره ویښتان پرېښودل جواز نه لري. یا دلته نور ډېر ناست دي که نه دومره ویښتان، ځکه دا د اسلام کې بیا څوک ګرځي دې ناروا ګرځي. پوه شولئ په خبر باندې؟ بیا وایي بعد ان یبلغ فما ذکر فی الهدیه علی طالبانو بس د رایه مطلقا د جواز د الته یوه خبر الته ذکر کیږي هدیه لو قطعت المرأة شعر رأسها اثمت ولعنت ولو باذن الزوج الحديث الذي رواه احمد والحاكم لا طاعة للمخلوق ينبغي تقييده بما ذكرنا بأن يبقى منه بعد القطع كالوفرة. دوی که دومره اندازه که درته ویښتان ښځې ته پاتې شول چې هغه د وفرې په شکل ول وفره د غوږونو دومره اندازه ښځې ته ویښتان بالکل ویدا وي جواز دی. فقه الحنفي في الصوب الجديد 5 جلد 380 صفحه طالبان. خو طالبانو مونږ وایو سیده هغه حدیث چې په حرمت کې راغلی په حل کې راغلی او هغه حدیث چې د جامع صغیر په حرمت کې راغلی طالبانو کله چې د حل د حرمت معارضه راسي ترجیح چاته نو مونږ ضرور تعویل کوو په حدیث د حل په دې کې څوک
په دې حدیث کې تعویل کوو طالبانو د موږ د احنافو مذهب صحیح دا د ښځو ته ویښتان لنډول ناروا دي طالبانو، قص ناروا ده. شبیر احمد العثماني په فتح الملهم کې طالبانو فتح الملهم على جامع صحیح المسلم دریم جلد ګوره دلته طالبانو د همدغه حدیث جواب کوي. دی طالبانو داسې وایي یو خدا و فیض الباري ما نه ده راوړې لکه چې رانه د یاده وتلې انور شاه کشمیري صاحب په فیض الباري کې لیکلي دي چې دې حدیث نه او دې حدیث نه د بخاري د دې حدیث نه یوه خبر معلومیږي. مسلم کې چې کم حدیث ده چې له هغه نه دا معلومیږي چې د رسول الله ښځو به ویښتان کمول. کشمیري صاحب وایي له دې حدیث د بخاري نه معلومیږي چې کوڅې درلودلې، هغه نه معلومیږي پس له مرګه د رسول الله سلام نه کوڅې ویښتان کمول دې نه معلومیږي چې څوک یې درلودل. نو دی وی هغه په خاص وخت کې ول طالبانو هغه حج ته تللي ولې، نو په حج کې ویښتان کم کړي ول طالبانو هغه خاص وخت کې، نو ځکه موږ مجبور یو چې په چا کې څوک وکړو. په دې حدیث د مسلم کې باید موږ تعویل وکړو، ځکه دې حدیث د بخاري نه معلومیږي چې ونوساتها تنتف ویښتانو د حفصې رضی الله عنها کوڅۍ اوبه تویې، نو خو دې نه معلومیږي د رسول الله ښځو کوڅۍ درلودې. او هغه حدیث څنګه ښیي د مسلم چې وفره وه موږ هغې کې تعویل کړو هغه د حج ایامې وي، یا طالبانو مرض دې وجې نه بیا کیدی شي چې مرض پکې و، او یا صحیح دا د طالبانو چې د چا خبره وه د حج مسئله وه. نو طالبانو فیض الباري دلته همدې حدیث کې که تاسو سره چا سره فیض الباري وایي ګورئ هلته وي د موږ د احنافو مذهب ښځې ته ویښتان کمول حلق دواړه ناروا او ناجایز دي. د یوه خبر طالبانو یو تعویل دلته ده کړی ده شبیر احمد عثماني صاحب کړی. شبیر احمد عثماني صاحب وایي دا خو داسې و چې د هغه مسلم کې چې کوم حدیث راځي چې د رسول علیه السلام ښځو ویښتان داسې ول که وفره غوندې، هغه وایي داسې طالبانو اکثره وخت کې چې کله ښځې څوک ومینځي ویښتان، چې کله ویښتان ومینځي طالبانو بیا یې دا ویښتان داسې راټول کي دلته یې داسې کېږي که نه، شاته یې اچوي نه طالبانو، دا ګوره رښتیا ده، نو شاته یې اچوي نه نو دلته یې راټول غوندې کي، نو هغه صحابهو ته داسې ښکاره سوي دي کل وفره غوندې. پوه شولې په خبر باندې. یا طالبانو دغسې دا ویښتان رسول علیه السلام ښځو دا ویښتان کوڅۍ درلودلې کم کړي نه ول، دغسې غیر د غسل نه طالبانو دلته راټولول، لکه دا اوس چې د موږ عصر کې د ښځو عادت ته ویښتان راټولي، نو هغه دوی ته داسې ښکاره سوي وو لکه څوک غوندې. دا صحیح طالبانو اوس زمانه کې ښځې ګوره دلته د کمانونه ورته وایي دلته ویښتان شاته پکې ورکړي، نو دا مطلب دا طالبانو علامه شبیر احمد عثماني صاحب پکې یوه توجیه کړې ده طالبانو، خو الله دې رحم وکړي، توجیه فیه ما فیه. خو بیا هم طالبانو د موږ د احنافو مذهب د نارواتوب ده ګوره، د ښځې لپاره ویښتان خریل هم ناروا دي کمول هم ناروا دي. هغه بعضې علماو د جواز خبره وکړه، خو د من دپاره داسې عمده دلیل شته د منع دپاره، ولې هغه حدیث نه و. دا حدیث که د مسلم و حدیث طالبانو د حلو د حرمت معارضه راسي ترجیح، بل دلته طالبانو یو بل حدیث هم درته وایم، دا ترخانیه د طالبانو 18 جلد 212 صفحه. واذا حلقت المرأة شعر رأسها، که ښځې د خپل سر ویښتان وخریل، فإن حلقت که وخریل لوجع اصابها فلا بأس، پروا نه کوي، که مرض د وجې نه و بیا پروا نه کوي. وإن حلقت تشبيها بالرجال فهو مكروه وهو مذموم على لسان الشرع. دا د شارع په ژبه باندې طالبانو دا ناروا ګرځېدلي. حدیث طالبانو د ترمیزي حدیث ده، نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم ان چې سر وخري ښځه، د ترمیزي حدیث ده، سر ښځې ته خریل ناروا دي. دا یو طالبانو بل حدیث اوس ګوري، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم 4 لعنوا في الدنيا والآخرة، 4 کسان دي چې الله پاک لعنت ویلی په باندې په دنیا او آخرت کې. هغه کوم؟ رجل جعل الله ذکرا، وینر طالبانو فأنت نفسه وتشبه بالنساء، ځان ښځه کوي او ځان دا نر د ښځو سره ځان مشابه کوي. وامرأة جعله الله انثى فتذكرت، وی ښځه طالبانو ځان نر کوي، وتشبهت بالرجال، ځان د تشبیه کوي. اوس طالبانو دې حدیث کې ګوروي د الله په 4 کسانو لعنت ویلی، یو په هغې ښځه چې وي ښځه ځان د نر سره مشابه کوي. نو طالبانو چې ښځه تر دې ویښتان پرېږدي، دا مشابهت د چا سره شو؟
بالکل طالبانو هغه ښځه چې داسې ویښتان پرېږدي لکه د نر غوندې په اسلام کې ناروا دي. لکه ډېرې جلکیانې اوس داسې ستا یو له هغې نه خوست کې دوی یو مقرره کړې وه که نه یو فاحشه وه لیدلي به مو یې نوم به یې نه اخلو طالبانو د فاحشې هغې ځان ویښتان سره قمته جوړ کړي ول لیدلي به مو یې د فیسبوکي نړۍ کې. نو هغه طالبانو داسې ویښتان بالکل په اسلام کې حرام دي د احنافو مذهب باندې ناروا او ناجایزه دي جواز نه لري. اما دغه ویښتان طالبانو چې تر دیجې پورې وي تر غوږونو پورې وي بعضو حنفي علماو حق دا د طالبانو دام تشبیه له رجالو سره ده نه د تشبیه له رجالو سره بالکل طالبانو تشبیه له رجالو سره ده دام په اسلام کې ناروا او ناجایزه ده طالبانو. یو عبارت طالبانو د احنافو د کتابونو غمز عیون البصائر على اشباه والنظائر دریم جلد د طالبانو دلته یوه خبر کوي والظاهر أن المراد بحلق الشعر رأسها إزالته لویښتانو لرې کول سواء كان بحلق أو قص که خریل وي طالبانو که کمول وي دا ناروا ده أو نتف یا ویستل وي. والمراد بعدم الجواز كراهية التحريمي ده كما في المفتاح السعادة ولو حلقت فإن فعلت ذلك دا مکروه ده ځکه دا ملعونه ده دا ښځه. قص او حلق دواړه ښځو ته طالبانو اسلام کې ناروا او حرام که تشبیه له رجالو سره ده. نو څوک د طالبانو د مسلم د حدیث نه استدلال نه کوي ځکه هلته دوه احادیثو سره معارض دي. یو صریح چې د معجم الکبیر د امام په معجم الصغیر د امام طبراني کې ده چې هغه ذکر کړی ده مجموع الزوائد کې هیتمي ذکر کړی و اسناد هم صحیح ده. او بل دا د طالبانو بل حدیث چې تشبیه راځي ورسره تاسې په خبر پوه شئ همدا صریح غمز عیون البصائر طالبانو دریم جلد 83 صفحه شوله. او بل طالبانو الطحطاوي على الدر المختار یو سلوش فقنویه صفحه طالبانو یو لسم جلد طالبانو وفيه پاندې کې راځي قطع الشعر رأسها اثمت ولعنت ګناهګارم ده او دا ښځه ملعونم ده محمول ده علامه اذا قصدت تشبيه بالرجال چې مقصود تشبیه له سړیو سري وإن كان لوجع أصابها فلا بأس به وكذا في الهندية عن الكبرى ويدل على هذا التقييد المعنى الذي ذكره. نو دا طالبانو اسلام کې ناروا ده ښځو دپاره ویښتان لکه تشبیه له سړیو سره. زه بیا یوه خپله خبره هم درته کوم طالبانو دا طالبانو شامي رد المحتار نهم جلده شامي رد المحتار کې هم دغه خبر کړی د اوږده تحقیق نه وروسته شامي طالبانو داسې وي العلة المؤثر في إثمها التشبيه بالرجال فإنه لا يجوز كالتشبيه بالنساء. سړیو ته د ښځو سره مشابهت جایز ده ښځو طالبانو له نرو سره مشابهت په ډېرو احادیثو کې ناروا ده. حتى قال في المجتبى رامزا يكره عزل الرجل على هيئة غزل النساء. وبدل څه دي طالبانو دغسې وبدل ښځه شیان څه وبدي نر ته طالبانو داسې نه ده جایز چې د ښځې غوندې وبدل دا املا ناروا ده وایي دا خو څه کوي چې ویښتانو کې چې دا طالبانو د شامي اوږد تحقیق علامه ابن العابدین الشامي په دې هغه کې کړی ده رد المحتار کې کړی ده طالبانو نهم جول 601 اوس بې زه درته ووایم طالبان ښځو دپاره ویښتان داسې نه ده طالبانو چې مطلق کمول ناروا نه دي هغه هغومره اندازه کمول چې نر سره مشابه. اوس طالبانو ښځه ډېر اوږده ویښتانې دي شاید دوی وایي چې یو څه ویښتان مې کموم چې د نر سره تشبیه نه راځي نر سره تشبیه نه کوم طالبانو کموم یې اوس مثلا این تر دې ملا پورې ویښتانې کمې که چې تر دیجې پورې سي هېڅ پروا نه کوي طالبانو هغه اسلام کې ناروا نه دي. بیا مثلا چې کمې کي بیرته چوټۍ تر جوړه کړي بیا خو بیخي ګناه نه دی. مثلا دومره کم کې طالبانو چې نه جمعه جوړه سي چې په اوږو پرته وي د دې نه لږ کاته وي بیرته چوټۍ تر جوړه کړي بیا خو هېڅ پروا نه. داسې هم نه ده طالبانو چې بیخي قص ناروا ده ورته بیخي قص هم نه ده ناروا چې ناروا ده چې تشبیه له چا سره رانیسي د ښځو سره د نرانو سره د ښځو تشبیه رانیسي دومره اندازه کې ناروا ده چې تشبیه نه راځي طالبانو بیا مشکل نه لري نه به بیخي لکه د نر غوندې ویښتان کموي لکه د زمونږ ویښتان غوندې دومره به یې نه کوي نه به طالبانو د غوږونو قدر ته نه له غوږونو کته نه تر اوږو پورې دې نه که کته یې بیا کم کړل بیا پروا نه کوي طالبان خصوصا چې بیا چوټۍ تر جوړه کړي بیا هېڅ پروا نه کوي. هغلته ناروا دي چې تشبیه له چا سره راځي. ډېر خلک طالبانو بیا پوښتنه کوي که نه خوند خو کوي طالبانو چې ویښتان یې لنډ کړي وي او بیا پیکای اوس ډېره پوښتنه خلک کوي چې ښځې ته دا پیکای څنګه ده طالبانو مشت المیلا ورته وایي دې ته
ښځو دپاره پیکای څنګه ده دا نر ته جایز د طالبانو نه ښځې دواړو ته دا ناروا ده په اسلام کې جواز نه لري پیکای چې پرې کوي ځکه دا تشبیه د طالبانو له کافرانو سره د جواز نه لري اعلاء سنن د طالبانو ښه واللسم جلد دلته وي طالبانو المشط المیلا هي المشط البغایا د زانیانو عادت دا ویښتان چې داسې اړي طالبانو ښځه و بیا دلته پرې کړي وي هم ډېره خطرناک وي طالبانو بیخي داسې پېږې هم ورنه که نه نو دا اسلام کې ناروا ده مشط المیلا مشط البغایا ده المشط المیلا مشط یعنی ګمنځول د سمایل ګمنځول وهي مشط البغایا ومميلات يمشطن غيره من تلك المشطة قلت وقد عمت المشط الميلاء في زماننا في الرجال والنساء جميعا أخذوها من نصارى فلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم سخت ناروا ده ځکه کافرانو عادت دا اوس څه دي ویښتانو کې موډ که ویښتان پرېږدي په مخ باندې را پرېږده داسې پروا نه کېږي اړوئ مه که شاته اړې واړوه اوس کله کله طالبانو کې داسې خلک را پیدا شي او رقم ته یې ویښتان داسې کړي وي دا طالبانو اسلام کې ناروا ده داسې څوک په مدرسه کې هېڅکله د حدیثو طالب خو باید هېڅکله طالبانو شتون ونه لري او د ښځو دپاره مشط المیلا طالبانو جواز نه لري که په مخې داسې ویښتان ښځې را پرېښودل پروا نه کوي اما که مشط المیلا و طالبانو مشط المیلا مشط البغایا ده 301 صفحه دام د سره کېږده نو دا طالبانو هغه د ښځې د ویښتانو د قص په اړه باندې ول کله کله بعضې غیر مقلدین علما طالبانو اکثر هغوی د ښځې دپاره ویښتان کمول جایز بولي د مسلم حدیث نه استدلال کوي خیر طالبانو مونږ ته هم د مسلم حدیث معلوم ده تشبیه حدیثونه څومره ډېر راغلي یو اسلام کې ناروا بل طالبانو دا د طبراني حدیث چاته هم نه ده معلوم څومره علماو طالبانو چې د منع دلایل ویلي چا هم دلیل نه دی همدا حدیث طالبانو والد رحمه الله ما ته راښودلي و د هغې نه وروسته طالبانو څومره علما چې دلایل وي د عربي علما او د غیر مقلدین دا حدیث چاته د منع نه ده معلوم همدا ډېر صریح حدیث د طالبانو په منع کې الله پاک دې موږ په حال باندې رحم وکړي نو ځکه وی دخلت على حفصه زه ور سم په حفصې باندې رضی الله عنها و نوساتها د دې کوڅۍ چې ولې تنطف اوبې څڅولې بل ګوره طالبانو هغه حدیث د مسلم کې چې فکر وکړي د رسول الله ښځو څڼې درلودلې دلته یې کمولې نو دا حدیث بیا څنګه کوي د هغې سره معارض قلت قد كان من امر الناس ما ترين ته وینې له امر د خلکو نه ما هغه چې وینې فلم یجعل لي من الامر شيء دا داسې چلو طالبانو چې عثمان رضی الله عنه شهید شو عثمان رضی الله عنه چې شهید شو نو د علي او د معاویه رضی الله عنه په خلافت جنجال نو بیا یو سړی د علي صاحب له طرف نه راغی ابو موسی اشعري صاحب بل سړی طالبانو د هغه له طرف نه راغی د معاویه صاحب له طرف نه راغی چې هغه نومېده څه ورته وایي دا عمر بن العاص دا دواړه راغله له هغه طرف نه دا و نو دوی مشوره وکړه طالبانو چې دوی دواړه به معزول کړو نه به علي صاحب وي نه به معاویه صاحب وي درېیم کس به امیر د مسلمانانو مقرر او ویلي چې دا درېیم امیر به بیا مقرر شورا د اهل حل او د عقد به مقرروي په دې مشوره وکړه په طالبانو هغه راغی چې ورته وي اول عمر جومات ته چې راغلل دا کوم ځای کې چې دوی ناست ول ډېر عرب قومي مشران د صحابو امیرانو مشران ناست خبرې شروع کړل ابو موسی اشعري تېرې وي ته جګ څه خبرې وکړه چلو کې وکړه ابو موسی اشعري صاحب طالبانو چې راجګ سو خبرې شروع کړلې چې خبرې شروع کړلې طالبانو ویلي چې ما او د مشوره په دې وکړله چې هغه به منسوخ وي مخلوع وي نه به علي صاحب امیر وي نه به څوک معاویه صاحب امیر وي نو ما خپل امیر خپل طرف نه چې زه چا طرف نه وکیل یم علي صاحب هغه مې مخلوع کړ او عمر ابن د هغه څه ورته وي معاویه صاحب هم مخلوع شو د دې دواړو امارت نه سې کېږي شورا د اهل حل د عقد به بل امیر ټاکي دی چې کېناست عمر ابن العاص راجګ سو حمدي ویل هم پس لغنې ویلې چې تاسو خو د ده خبرې واورېدې د چا طرف نه چې دی وکیل د هغه سړي خپل سړی څوک کړ مخلوع یې کړ یعنې علي صاحب یې مخلوع کړ خلع یې یعنې خلافت نه یې ویست نو زه هم علي صاحب د خلافت نه باسم ده خو ویستلی ما هم وویست چې ومې ویسته نو زه په خپله خبر باندې ولاړ معاویه رضی الله عنه به زه د مسلمانانو امیر دا خو ما نه ده ویستلی ځکه زه وکیل ما نه ده ویستلی بس دی امیر
چې په دې باندې خبره وکړله نو ویلي وي دا لایق سړی یم ځکه لایق سړی ده چې عثمان رضی الله عنه هم دی مقرر کړي او بل دی ده چې حضرت عثمان صاحب چې شهید سو نو حضرت عثمان رضی الله عنه د وینو طلبول چا چې مړه چې شهید کړی ده د هغه د وینو طلب هم طالبانو دی کوي معاویه صاحب کوي علي صاحب یې نه کوي نو ځکه هم بس د ده بیعت سو بس طالبانو بیا د ده سره بیعت سو هغه جنجالي دا چې طالبانو تاریخ کې وګورئ څه ډېرې خبرې شته ښه مه یې ګورئ ښه خبرداره دی به مو ډېره خوا بده سي کنې علما بندیز لګولی چې صحابه کوم اجتهادي دلته په دې مسایلو کې اختلافات سوي طالبانو هغې کې به تاسې کار نه لرئ ازالة الخفاء عن خلافة الخلفاء شاولی الله صاحب چې په همدغه مسایلو باندې چې داسې پیښې سوي او داسې پیښې سوي او هلته حضرت عثمان صاحب محاصره او علي صاحب ولې نه راوته طالبانو هلته نور غټ غټ قمندانان د صحابه ولې میدان ته نه راوتل طالبانو پرېږده یې څه کوئ هغه خبر کوي طالبان قلت ما ویلې وقد كان من امر الناس ول امر د امارت خلقو نه ای حبسې ما ترین هغه چې تیوینې فلم یجعل لی من الامر شیء ما ته له امر امارت نه هېڅ وظیفه نه ده راکړې وی چې ورغلم ما ورته ویل هغه د تیوینې که نه چې ما ته په دې امارت او حکومت کې هېڅ وظیفه نه ده راکړې فقالت هغه راته ویلې د عایشې د حبسې راته ویلې خور مې الحق ورسه فانهم ينتظرونك دوی دې ته انتظار کوي بان دوی ورته ویلي وي ورسه ته یم غوښتی دې مجلس ته ورسه ته یو مشر سړی مجلس نه دلته پاتې کېږم واخشا زه ډارېږم ان یکونا چې سی به په بندېدلو دي تا کې عنهم له دوی نه فرقة یو افتراق و جدایي به راسي دا یې تا نه ورتلل طالبانو دا به سبب د دې سي چې جدایي به د مسلمانانو په مابین کې راسي ورسه فلم تدعه پرې نه کود حبسې دا خپل ورور حتی تر دې چې مجبوري که چې ورسي ورغی نو چې هلته ورغی چې کېناست طالبانو خبره دغه شوله چې مخکې مې درته وکړه فلما تفرق الناس کله چې جدا سول خلق ذهب معاویه لاړ فلما تفرق الناس خطب معاویه خطبه ویلې چې معاویه صاحب راجګ شو طالبانو خطبه یې شروع کړه قال ویلې من کان یرید څوک چې اراده لري چې خبرې وکړي فی هذا الامر په دغه امر کې فلیطلع لنا قرنه راپورته دي کې مونږ ته خپل سر فلنحن احق به من حقدار په دې امارت منه ومن ابیه لدن او لپلار دواړو نه یعنی که څوک سر امارت ته راپورته کوي او د خلافت ته راپورته دي کی زه له دنم حقدار یم له پلار نه یم حقدار یم څوک وایي طالبانو دا تعریض عبدالله بن عمر باندې له دنم حقدار یم له عبدالله بن عمر صاحب نه مخ یا څوک وایي طالبانو چې نه دې کې تعریض علي صاحب ته له دنم حسن و حسین دلته ناستو له دوی نم حقدار یم او د پلار نم د علي صاحب نم ابن الحجر وی دې باندې تعریض حسن و حسین ته طالبانو چاته نو عبدالله بن عمر ته نو طالبانو ځکه معاویه صاحب طالبانو ډېر احترام عمر صاحب ته درلودو فلنحن احق به منه ومن ابيه قال حبيب ابن مسلموي فهلا عجبته نو ولې جواب نه ورکاو دی معاویه صاحب ته عبد الله قال عبد الله وی فحللت حبوتي ما را خلاص کړل خپل حبوه طالبانو دسی کله کله سړی دسی کینی دسی چې کینی طالبانو دا څادر باندې دسی د خپلې پیښې تړي لکه د قندهار او د هلمند خلکو کې عادت ته لمنې غټي کنه چې دسی کینی به دسی کی کنه دلته طالبانو دسی څادر سره چې دا پیښې به دسی د مولانا دسی شاپ پورې وتړلې دسی به کیناست دې ته حبوه کالی وي هغه وي کیسه یا څادر نو هغه مې راواخیستل حممت قسمي وکړه ان اقول چې اوایم احق بهذا الامر حقدار په دې امر باندې لتانا من هغه څوک دا قاتلک چې تا سره جنګ کړی او دي تا پلار سره په اسلام دا چې طالبانو ترجمه الباب مناسبت ته دا خو د غزوې خندق خبره ده وی ما ویل چې زه راجیب شم او د په مقابل کې تقریر وکړم چې حقدار په خلافت هغه څوک ده یعنی زه یا علي صاحب
چې د تا پلار سره جهاد کړی دلته د پلار نه مسلمان نه و تم مسلمان نه و غزوه خندق کې تم راغلی وې پلار دې د ټول لښکر د کفر د لښکر مشر هلته ما د تا سره جهاد کړی د وروسته د ایمان راوړی اوس د حق دعوې کوي پوه شولې طالبانو خو بیا مې ونه ویلې مې چې جنجال جوړ نه شي نو اوس طالبانو دا خو خود سړي ته زور ورکوي چې یو سړي مبارزه دا 10 کاله کړي اوس یو ډوډۍ خور راسي اخر داسې اوس طالبان ډوډۍ خوران ډېر راځي که نه دوی ته هم فکر وي طالبانو پیسې هم دوی ډېرې لري لورګانې هم ډېرې ښایسته وي د دوی که نه یو قمندان ته یې ورکړي بس هغه قمندان بیا عزتي وي چې دا خو اول نه دي موږ ملګري او هغه اول کې د نه سړي بچوي بس چې لور یې ورکړه طالبانو هم ډېره غواړه وي بیا څه وایي بیا ته هېڅوک هم څه نه شي ویللی ځکه دا هغه اول نه دي موږ ملګري اول نه چېرته ملګري طالبانو دلته یې غواړه ورکړې الله دې وکړي طالبانو چې په دې باندې موږ تاسې خراب نه شو که تېر مجاهدین ټول په همدې خراب شوي ګورئ اوس طالبانو امتحان ځای اوس را روان ده چې کابل ته راسئ د دې غوړانو لورګانې ووینې بیا به نرسي چې بد سي الله دې رحم وکړي دا ډېر د امتحان ځای د طالبانو ښه څه شوله هممت أن أقول أحق بهذا الأمر من قاتل وأباك على الإسلام فخشيت دارسم أن أقول چې زه داسې یوه کلمه ونه وایم چې په هغې باندې تفریقه د غډلې د مسلمانانو راسي او وینې تویې سي ویحمل عني غیر ذلک او له ما نه بار کړل سي دا خبره له ما نه ویوړل سي او خلک یې غلط تعبیر کړي طالبانو لږ نور هم دروغ رښتیاو سره یو ځای کړي فذكرت ما را پویات کړل ما هغه ځان ته مې هغه را پویات کړل اعد الله فی الجنان میلې راځه له دې پاچایي له دې شیانو تېر سي الله چې موږ ته جنت کې څه تیار کړي همغه ښه ده دا دنیا نه غواړو قال حبیب وی حفظت عبدالله بن عمر ته ویلې حفظت تا خپل ځان حفاظت کړل سوی ده او ساتل کړل سوی ښه ده چې ویلي دي نه دي قال محمود وی عن عبد الرزاق ونوساتها بس طالبانو ما خو کتلې وه چې ونه رسېده څنګه یې وخت پوره ده مولانا د وړو نجونو لپاره جایز ده د وړو نجونو لپاره جایز ده د هغې لپاره جواز لري په بزادیې کې دا خبره ده ځکه هغوی ته په تشبیه بیا